ګلالۍ د پایپ په واسطه د یو بیلر څخه اوبه باسي. دا لاندې ګراف د بیلر د اوبو مقدار په لیټر او د هغه وخت په دقیقه منځ کې رابطه ښکاره کوي چې د بیلر ټولې اوبه پکې تشې شوي دي. ښه، اوس موږ نه څه شی غوښتي؟ موږ نه دغه 3 دانې پوښتنې کړي دي چې وایي کله چې ګلالۍ اوبه ایستلو ته پیل وکړ په بیلر کې څومره اوبه موجودې وي. لکه څرنګه چې تاسې دلته یو مستوي ګورئ چې په دې کې د ایکس محور چې دی هغه وخت یا دقیقې ته ورکړل سوی ده او د وای محور اوبو ته په لیټر اندازه یې په لیټر ورکول سوی ده. نو نظر لومړۍ پوښتنې ته چې کله اوبه ایستلو ته پیل کېده نو په بیلر کې اوبه څومره وي؟ که ایکس محور د وخت محور وي، یعنې کله چې اوبه ایستلو ته ګلالۍ پیل وکړ، شروع یې وکړه، نو طبعا په دې وخت کې خو وخت صفر و، وخت نه وای شروع سوی و. که ایکس صفر سي نو د دې وای څومره دی؟ تاسې وګورئ، د وای د محور سره د پرې کېدو ټکی دغه ځای ده 15. نو موږ پوه سو چې دا 15 لیټره اوبه په دغه بیلر کې موجود وي کله چې ګلالۍ نوی پیل وکړه اوبه ایستلو ته. ښه، دا پوښتنه خو ځواب سوه. وایي په هره 1 او 2 دقیقو کې څومره اوبه د بیلر څخه ایستل شوي دي. ښه، دلته تاسې ګورئ د ایکس محور کې موږ 1 دقیقه، 1.5، 2 همداسې تر 5 پورې لرو. نو اوس تاسې فکر وکئ که دغه ځای د ایکس د محور په سر ګورئ 1 دقیقه ده، نو د 1 نه تر 2 پورې څو کېږي؟ 1 دقیقه کېږي. نو دغه 1 دقیقه تاسې وګورئ د ایکس په محور کې اوس همدغه د وای په محور کې ښکته د دغه خط سره یو ځای کوي چې څو ته رارسیږي. ګورئ دا 1 دقیقه سوه، صحیح ده؟ یو MIN به ورته ولیکم چې منټ یا دقیقه معنی ورکوي. نو تاسې وګورئ چې د وای په محور کې دغه فاصله څومره راځي؟ دا د 12 نه تر 9 پورې راځي. د 12 نه تر 9 چې دا څونه کېږي د دې فاصله 3. نو په دې باندې پوه سو چې په هره دقیقه کې 3 لیټره اوبه ایستل کېدلې. په هره دقیقه کې 3 لیټره، په هره 1 دقیقه کې 3 لیټره دي. نو په 2 دقیقو کې به څونه وي؟ ډیر ښه، آفرین. دا باید ضرب د 2 وکړو، نو په 2 دقیقو کې 6 لیټره اوبه د دغه بیلر څخه ویستل کېدلې. ګورئ تاسې همداسې که 1 دقیقه نور هم راسئ او ښکته راسئ دغه هغه به تاسې ته معلوم سي چې په هره 1 دقیقه کې 3 لیټره، په 2 دقیقو کې 6 لیټره او همداسې 1 دقیقه چې ډېرېږي دغه 3 لیټره پې اضافه کېږي. وایي څومره وخت کې به د بیلر ټولې اوبه وایستل سي؟ کله چې د بیلر ټولې اوبه ایستل کېږي یعنې د وای محور صفر کېږي. نو راځئ چې وګورو د ایکس د محور سره د پرې کېدو ټکی څومره راځي؟ 15. کله چې وای صفر سي ټولې اوبه وویستل سي د ایکس قیمت څو کېږي؟ 15. نو په 15 منټو کې یا په 15 دقیقو کې MIN دغه ټولې اوبه د بیلر څخه ایستل کېږي.